السلام علیکم. تر ډیر وخت وروسته مو الله راوله په دې هیله چې روغ جوړ او خوش خوشحاله به یاست. نو خبره داسې ده اصلا چې ورک خو نه و د ډیره وخته څخه ویډیو اپلوډ نه دی سوی، تقریبا د تیرې 15 ورځې یعنې تقریبا یوه میاشت 15 ورځې شاوخوا راهیسې اپلوډ نه دی سوی. خبره په دې کې وه چې مشکلات د ژوند مشکلات دي، موږ اخته یو. موږ خو هغه دغه یوټیوبران لکه دا نور چې دي چې هغه فل ټایم یوټیوبران یې هغه نه یو، موږ خو پارت ټایم یوټیوبران یو. تر څنګ خپلې دوکانداري کوو، خپل کارونه کوو، خپل دوکانونه مو د غاړې دي، هغه دوکانونو ته وځو، هغه مو د غاړې دي. نو ډېری وخت شرایط نه برابر ویډیو کول ته، ډېری وخت امکانات نه، وخت نه چې موږ ویډیو جوړ کړو. خو انشاءالله سر د دغه هفتې څخه دا ویډیو چې کله تاسو ولیدل د دې څخه به انشاءالله نور دوامداره فعالیت کیږي. انشاءالله هر هفته به د یوې څخه تر 2 ویډیو پورې بعد مو نامخته کوو چې ډېر ویډیو در پورته کړو، بره مو سبا په واسطه پوره انشاءالله د یوې څخه تر 2 ویډیوګانو پورې به د خیره سره دوامداره شروع کیږي. فعالیت به انشاءالله په منظم ډول سره شروع کیږي. پودکاسټونه به شروع کیږي، د پودکاسټو تر څنګ چلنجي ویډیوګانې به شروع کیږي او همدارنګه بیخي ډېر پلانونه ورته لرو. خیر دا خو ګیلې و معنې سولې. اوس اصلي موضوع دا ده چې موږ یوټیوب ولې شروع کړي. دغه کوم د یوټیوب چینل چې موږ جوړ کړی دی د یارانو په نامه باندې، چې دا زموږ سره کم یاران را سره دي. دا خو نو اول پر یوه ترتیب را شروع سو، اوس پر بل ترتیب روان دي. خو خیر شروع مو ولې کوي، میډیا ته ولې راغللو او د دې څخه مو هدف څه شو. نو نن پر دغه موضوع باندې او پر ځینې نور موضوعاتو باندې بحث کوو. نو زما نظر به زه په وروسته کې درته وایم. اول به د یارانو څخه نه پوښتنه وکړو. علي جانه ولې یوټیوب ته رالې؟ اول سر خو ټولو ته سلامونه وایم په تاجو کې ټوله جوړ ورغه سلامت به یاست. او یوټیوب مو په دې خاطر شروع کړي چې خپل وطنداران ته د یو خدمت په باره باندې خپل ولایت ښکلا وښکاره کړو. زموږ هغه کندهار یو کلتور کم دودونه چې هغو ښکاره کړو، یعنې د ودو ویډیوګانې مو ته جوړې کړې دي. او بل مو دغه چلنجي ویډیوګانې چې مو جوړې کړي موږ هم تر چا کم نه یو په نړۍ کې، که کندهاریان یو، افغانان یو، افغانان هم تر چا کم نه دي. خپل استعداد مو خلکو ته وښکاره کړی دي چې یعنې موږ هم یو څه کولی سو. هر څوک یو څه کولی سي، هېڅوک دی چا کم نه دي. نو په دې خاطر باندې دا یوټیوب موږ شروع کړي چې خلکو ته وښیو چې کندهاریان تر چا کم نه دي. ډېر پولیټیکل جواب دې راکړي. د واجې څه ما ستاسو د دې جواب توقع نه درلودله. خیرلا ته څه څنګه رالې دا ویډیوګانو ته؟ حال دا چې ته زموږ د چینل هغه په اصطلاح رسمي غړی نه یې، کله کله راځې، خو څنګه دې زړه ښه کړي هغه کیسه بیا هم زه ورته کوم. څه موضوع؟ ما خو یوټیوب ته اول و ټولو مینوالو ته سلامونه وایم، نړۍ نړۍ مننه چې موږ ته یې دونه مینه محبت راکړئ، کور یې ودان. بیا په دویم قدم کې ما یوټیوب د دې لپاره شروع کړئ چې زه په ویډیوګانو کې راسم. څه شي وکړې په ویډیوګانو کې؟ بس په ویډیوګانو کې راسم چې دا خلک مې وپېژني. شهرت دپاره راغلې؟ شهرت دپاره راغلم. دغسې درته ګوره دا رقم حقیقي جوابونه د رښتیا ګوه په درواغ مرواغ نه یې پکښې. دا چیشتي د څه خاطره دا نظر راغلی. زموږ یو انډوال و ګرد عمر به چې موږ دا د یارانو ویډیو دا د میلې ویډیو کول دی به مخته مخته کېدی. د داسې دا نظر ماته راغلی سړی دا که مخته مخته کېږي ښه به معلومېږي. دا شاته چې ولاړې دا چې نه پکښې راځې دا مال پیدا نه کوي. باید مخته راسې چې زه هم دا یم په چینل کې یم. په چینل کې یم. ګوره دا رقم د رښتیا ګوه سم حقیقي جوابونه راکوي. ښه راځو واوا ته ولې شروع کړي یوټیوب؟ څنګه دې زړه ورته ښه کوي؟ ستا هم بره کیسه ورته کوم د خیره سره. د خیر لومړی خو ټولو دوستانو یاران ته زړه له کومې مبارکي د خپل مبارک. نو چې رښتیا خبره درته وکړم، زه چې کله کوچنی وم نو ما به د فلمونه کله کله کتل. نو د هلکانو به د فلم کې یو چا مم کوي مال چې زه غټ سم، زه به بیا داسې کوم، زه به بیا داسې کوم. خو زه چې غټ شولم نو د فلمو خو هېڅ چانس نه برابر دی چې زه ورسم فلمو ته، نه داسې زمینه مساجدل. نو مال تر اوسه د یوټیوب یې شروع کړ. که یو ښه فلمي ستوري نه شولې یو کوچنی یوټیوبر خو به سې. ستا کوم څه رقم فلمان دي کتل چې تا ویل زه به دا چم کوم؟ مثال کامیډي چمونه دې خوښېدله، اکشن دې خوښېدی، که یې رومانس خوښېدی؟ یا اکشن مې خوښېدی چې ما زه یو 2-3 تیارې داسې یوازې مې نیولي. ریمبو کوچنی سکیل هم راسره که خو مو نوم نه دی پرېښی. ریمبو د ریمبو خبره نه ده، دلک چې په کوچنیوالي کې خو نو باغې ټول نه و راغلی، یا باغې ترې نه و راغلی. دغسې یو فکر
دغه په د په فکر او دا جالبه ده هغه لکه چې هغه جوړ کړی چې دی هغه د داسې د جالبه بله ده دی د ټایګر شراف مینوال هم دی وخت په پروفایل باندې عکسونه هم خورا تاو بالا کېدل خو هم په بجېدل و یا ښه مینوال خو بیخي صحیح دي خو لیکن اوس په معنا کې مې څه ته وایاست پاته سو نصیر باچا نصیر احمدزی خو نو تاسو په ویډیوګانو کې ډیر نیل دلی د زموږ د ویډیوګانو د شاه همکار دی یعنی کیمرامین مو دی په ټولو ویډیوګانو کې یو خو نو ولاګ دی چې هغه زه په خپله کوم نور که پوډکاسټونه دي که چیلنجي ویډیوګانې دي هر څه چې دي په هغو کې زموږ کیمرامین چې دی نصیر خان دی نو نصیر خان دا چې په ده باندې ما دا کار څنګه شروع کړی دی هغه د وروسته کیسه ده اوس به دی درته وایي ده په کوم امید باندې دا کار شروع کړی دی او څنګه دا کار ته زړه ښه کړی دی مهرباني اول خو سلامونه ټولو ملګرو وعلیکم السلام د دې چې جوړه وروغ به یوټیوب خو نو موږ ما خپله شخصا د پیسو دپاره د وادي یاره د وادي تاسو نو نه خبر چې چیز دپاره یې کوئ خو ما شخصا د پیسو دپاره شروع کړی دی آفرین د وادي د ده تر پیسو پورې چې یوټیوب یې د پیسو دپاره شروع کړی دی او زموږ یوټیوب چینل چې دی تقریبا د نن څخه 8 میاشتې تر مخه مونیټایز شوی دی او تر اوسه پورې موږ ته یوه نیمه کنه ده راغلی نو دی د پیسو دپاره کار کوي پیسې نشته وګوره وایي دنیا په امید خوړل کېږي که ده ته نه لمسیانو ته زامنو ته یو چا خو به حق پکښې ور ورسېږي نه خبره باید چې د موږ یوټیوب چینل جوړ کړي یوټیوب چینل مونیټایز شو په امریکا کې مو اډسنس ورته جوړ کړي هغه ګرده کارونه وسول علي جان اولنی اډسنس چې موږ کله اولنی نه هغه اول اډسنس مو جوړ کړي د علي جان یو شناخته جوړ کړي کور یې ودان الله دې هغه هم نه راکړي خیر اډسنس یې جوړ کړي اډسنس ته پیسې هم راغللې تقریبا 100 یو نیم سلوې په څو نوې خو یو څه رالې اډسنس بند سو چینل ډیمونیټایز سو نو د هغه راهیسې چې ډیمونیټایز شوی دی اوس دا 5مه 6مه میاشت چې لا ډیمونیټایز دی اوس موږ په اخته یو چې سم یې کو خو نه سمیږي په څه خاطر نه سمیږي چې دلته د ده هغه شناخته د شناخته چې اډسنس جوړ کړی دی خپل ادرس یې ورکړی دی مثلا په د اډسنس کې د کور ادرس غواړي دا زما کور دی بیا د هغه اډسنس ګوګل والا تا ته یو کاغذ راستي پر هغه کې کوډ درکوي دا کوډ به ته وښیې په اډسنس کې بالا بیا ستا ادرس کنفرم کېږي ته پیسې راایستلی هم سې او چینل هم مونیټایزولی سې خو دا نفر د الجان دا نفر د دغه کور ادرس ورکړی دی چې دا زما کور دی هغو چې ادرس د ځان سره نوټ کړی دی دی د دا کوره کډه سوی دی بل ځای تللی دی نو دا 5-6 میاشت کېږي دغه جنجال شروع دی دی وایي زه په نوي کور کې یم زاړه کور ته چې ورغلی دی هغه وایي دا شی نه دی راغلی خط نه دی راغلی نو بالا دغه کیسه ده نو د پیسو دپاره شروع کړي دي پیسې نسته پرمختګ هغه وکړي تاوان یې موږ ته ورسېدی لا نو خبره هغه اوس ډېر کوښښ مو دغه وکړي د نصیر جان پر برابر به زه درته وایم خو ما درته ویله چې که ده ته نه ور ورسېدی برخه یا ونډه زامن لمسیان کړوسیان دغسې په آینده کې یو 100 کاله بعد خو به ونډه ورسېږي دی ډېر آینده کې فکر لري راځو ما څخه نه چا په څلور ځوانان کې یوه پوښتنه وکړه چې تا نو یوټیوب ولې شروع کړي دا به نه کې چې دې نزاکت نه لري زه شکر دی په څلورو سره یو ځای درته وکړي دا یوټیوب ولې شروع کړي زه د 10 سیم پرایز څخه د یوټیوب مینوال یم چې ما غوښتل هغه وخت راهیسې زه یوټیوبر سم د 10 سیم پرایز په 10 سیم کې زه وم ما چې به کله د هندي یوټیوبران یا دوی کتله نو دا ډېر ښه خوند راکوي د دوی فیم دا د دوی چې به مثلا د خبرې کم کانټینټ جوړوي سره کم ویډیوګانې چې به جوړولې نو دا ماته ډېر ښه خوند راکوي ما غوښتل چې ویډیو جوړ کړم یوټیوب مې نه و په نیت کې چې خامخا بیا پر یوټیوب شروع کړو بس مازې مې دا غوښتل چې ویډیو یې جوړې کړم هغه بیا د مکتب څخه پاته سو بیا پوهنتون ته کیسه ورسېدل په پوهنتون کې کیسه ورسېدل په پوهنتون کې یو 2-3 ویډیوګانې جوړې کړلې پر یوټیوب مې پورته کړلې خو نو هغه خو نو نه چلیږي چا نه پېژندلې بیا هغه و چې کله دغه حکومت نوی رالی روژه وه تر اوسه پورې مې په یاد د دوی به هم په یاد روژه وه زکي حمدلي و د چلزینو په پارک کې ناست و هغه اصلي کیسه درته کوم یارانو ته مې ویله مال ځوانان یو د میډیا وخت دی باید پر میډیا باندې راسو نو په دا هلې ځلې شروع دي چې پر میډیا څنګه راځو نو پر میډیا داسې راځو پروډکشن جوړو څنګه پروډکشن جوړو په یاد دي فلمونه ترجمه کوو څنګه فلمونه ترجمه کوو بس دا بس هغه وخت نو دا KGF ټول چې راوتي که اوله وه KGF اوله برخه دویمه وه اوله خو نو داسې ناګهانه راغله دویمې برخه خو نو بیخي اوس راغلې ده
هسې یوه اوله یوه سید نو دا ترجمه کوو سید ګرد شان دا دته مو دغه ورکړي هغه ادیره و راکي اواز مو یو بل چا تور کړی و خو بس لږ پاته و چې دا فلم مو ترجمه کړی وای پاته پر دې سو برسلیمان ویله ول یارانو یاران بیا نه ویلې هغه خو نو اوس دی ته نو سوال ولې یارانو انجلۍ به د کومه کوي داسې نه ولې یارانو انجلۍ به د کومه کوي نو لنډه دا چې به د فلم ترجمه پر دا پاته سول چې موږ دا خبر فلم کې انجونې دي نو دا د انجون اوازونه په چا کو بلا پاته سو ولاګونه څنګه شروع وسو کیسه خو نو شروع خو نو ګور د مشتوز د ولاګو وسو وکړه ولاګونه څنګه شروع وسو ولاګونه دا شروع وسول چې زموږ انډوال و زکی دغه د لیره سره و زموږ سره یارو بره دغه کار یې سم سو تلي بل ملک ته خارج تلي نو ما د هیواد نوم به نه یاده څه معنا لري ښه و سید هالینډ ته نه تلي بل ځای تلي و نو هغه تلي په دغه اخري اختر چې زموږ سره و د اختر پر اول او پر دوم زموږ سره و بیا پسې تلي هرات ته د هرات څخه راتلي بیا نو تلي نو د اختر پر دوهمه باندې موږ یو ځای ناستو په یو رسټورانټ کې په رسټورانټ کې ناستو د زموږ سره اخیره ورځ وه اخیره خدای دې نه کوي خیر ده په د اختر کې زموږ سره نو بره ما یو ټلیفون راواخیستې د هغې سیم د ځانه څخه یو کوچنۍ ویډیو وکړل یادګاري ویډیو دا زکي دی زموږ سره مې انډوال دی داسې راسه ځي و داسې دی و داسې دی و داسې دی نو دا ویډیوګانې مو کولې دغه ویډیو مکمله دغه ورځ وسوله سبا مې بیا ویډیو وکړله بل سبا مې بیا ویډیو وکړه 3-4 ویډیو مې دا رقم جوړ کړلې فیسبوک ته مې پورته کړلې په پرایویټ کې یعنی پبلیک نه وي چا نه سول د لیمات په کتل ته د دې لپاره کښېښولې چې مال یو وخت یادګار دی پروت دی د ټلیفون څخه ډیلیټېږي دا رضا ډیلیټېږي خو د فیسبوک څخه نه ځي نو په دې خاطر مې هلته کښېښولې ورځ د اختر تقریبا 4مه ده 5مه ده داسې یو دغه وه یو دانه مې لایف کړل معنا پبلیک مې کړل فیسبوک کې مې نشر کړل چې ما ښه دی دا خلک یې ومویني دغه څه چې ورته وایي په انګلیش کې ورته وایي ګریډ دغه لوږه مې راپورته سول د شهرت ته چې ما خلک موږ هم وویني چې موږ هم داسې ځوانان یو داسې میلې کړو هغه چې مې یوه دانه لایف پبلیک کړله نو هغه اوله دانه ویډیو وایرل سول ښه ویوز یې واخیستل بره مې 2مه دانه 3مه دانه بره مو نو دوام پسې ورکړي شیرونه سول پلاګونه سول حال دا چې په ولاګو کې د ډېرۍ یارانو نه وه خوښه دوه دلې ناستې دغه ویډیوګانې نه وې خوښه ولې چې دغه ماحول چې اوس په کندهار کې کم دی د میډیا په برابر چې هر څوک پر میډیا راځي هر څوک پر میډیا ویډیو جوړي یا بله کوي اوس عادي دي خلک هغه وخت چې موږ بلاګونه کول په ټوله افغانستان کې به لا نه وایو په ټوله کندهار په زون کې موږ اولني کسان وو یعنې زه اولنی کس وم چې ما ولاګینګ شروع کړي په افغانستان کې چې نو ډېر سي هغه وخت به زه چوم په حساب یو 10 نفره و بالا به نه په لس کې یو زه هم ما دلته ولاګینګ را شروع کړي دلته د ډېرو یارانو نه وه راسره خوښه دا لاس دا څه معنا یاران خو نو یاران ما چولته وایي انرژي را ما د ډېرو یارانو نه وه راسره خوښه ول دا زموږ مثلا کورنۍ راته وایي چې دا ښه کار نه دی و داسې دی واسې دی خیر بیا زموږ یو بل انډیوال و واوا نومېږي دا د فلمو د هلکانو چمونه چې ول ما غوښتل وکړم دغه یو دته یو وخت موږ ویډیوګانې چې مو ډېرې وکړل یو لږ مشهوره سول یو چا ول راسي دا زموږ اعلان جوړ کړي هغه الجان دی نو ما د الجان دا کازي ول راسي ماته موږ ته اعلان جوړ کړي داسې واسې نو بره ما ورته زه خو مشکل نه لرم یاران ته وایه که کوله خو ښه خبره ده هغه یې واوا ته چې مو زنګ ورولي چې راسه داسې یو د الجان یو دا کازي دی یو کوچنی اعلان راکمه شی هغه واوا داسې انتیکه جواب راکړي الجان 3 ورځې خوابه دی بس نږدې و چې میله را پرېږده نږدې و چې جنګ یې کړی وای ول دا څنګه خبر راته وکړه خبره خو نو موږ تاسو ته نه کوو خو نو پټه ده نو بیا دغه څخه قرار د اختر سو کیسه سوه معامله سول رالو یوټوب ته چې راللو هغه چې مو وکتله اول سر خو نو موږ یوازې ولاګونه جوړول بره په یوټوب کې ټولو یوټوبرانو ولاګونه شروع کړل نو بیا ما غوښتله چې ځان د نور څخه جلا وایستوم مثلا اوس که چیرې ته فرض که ته یو لیدونکی د یوټوب غواړې په یوټوب کې د کندهار په باره کې یو شی وګورې او ته یوټوب را خلاص کړې یو خو په حساب د ګوتو په شمار یوټوبران دي په کندهار کې 10-12 نفره 10 لا نسته یو 8 نفره وي په هغو کې نو مثلا زه یوټوبر یم واوا یوټوبر دی الجان یوټوبر دی نصیر یوټوبر دی موږ جلا یوټوبران
مثلا د الله پرچاو شوی ده ته غواړې د دالیا پرچاو ووینې د یم د دالیا پرچا ویډیو پورته کړې ده ما هم پورته کړې ده دوم پورته کړې ده دوم پورته کړې ده نو خو ته د یوه دا ګورې دا بل بالا غمیږي غمیږي دا یو مثلا د خبرې د دالیا پرچاو چې دی که مثلا یوازې زه ولاګ جوړ کړم دا بسنه کوي کفایت کوي ولې زموږ کنټنټ دونه نه دي نه مو لیدونکي دونه دي هغه چې ټوله د یوه ځای دغه جوړ کړي نو سره ګډوډ سي نو یو دا موضوع وه چې مثلا پر لیدونکو غمیږي او بل دا موضوع وه چې زما خپله غوښتله چې ځان د نور څخه جلا وایستوم که سره په دغه خاطر مې پوډکاسټونه شروع کړله او دا چلنجي ویډیوګانې مو را شروع کړلې نو د خیر سره انشاءالله په دغه برخه کې به ادامه ورکړو او یو تر ټولو مهم شی چې ما ولاګینګ پرېښوي ډېری خلک وایي پرون مې وړمه ورځ مې د زکي سره خبرې کولې تا ولاګونه ولې پرېښول نو ولاګونه مې په دې خاطر پرېښوله که به موږ میلې ته ولاړو که به موږ واده ته ولاړو که به موږ مثلا د خبرې هر یو شی چې به و چې موږ به تللو د جمعې په ورځ د جمعې په شپه هر ځای چې به د دا یارانو به ښه مست ساعت تېرو مست کچا ورکې یش لس خوندور ساعت به تېرو زما به ټلیفون په لاس کې زما ساعتېری پاتې و د دوی به ښه مست ساعت تېرو نو په دې خاطر سره مې هغه پرېښوي چې مال زه لږ پر دا ژوند خوند واخلم پر میله خوند واخلم پر بانډار خوند واخلم چلنجي ویډیوګانو ته واوښتلو هغه بیا په میله او په بانډارو پسې اړه نه لري مثلا موږ شمال ته ولاړلو د دوی ښه پر طبیعت او پر منظرو خوند واخیستی پر لارو یې خوند واخیستی بس زما سره پر د خوند په نامه یوازې ویډیوګانې راسره دي ډایلاګ به نه خبر چې وایي د یو چا واده دی شکر دی اوس به نو زه ښه خوند پر واخلم لیکن یوه خبره بیا ده د یو دغه هم درلودي شوال هم درلودي د دا ویډیو په خاطر د مخ سیټ زما دی هغه اوس هم زما دی ویډیو کوم هغه شا په سیټ کې بیا دی تنګېږي او د مخ سیټ کله کله د مخ په سیټ کې لا تنګ سي ګوره ته ماته وایه سوه ځان ولې نه ډنګره کوم دا دور نیک ځان ډنګر کړي د مخ سیټ څوک نه راکړي یا د مخ د سیټ خبره ده وروره مخ ته به ناست وې دوه ځایه به چې دا منظر یې کتلې یو ځای په ټلیفون کې یو ځای لایو خوند به تس پر واخیستی زما به ګوره زما به چی شو یو پلا خو به منظره را صفاته و ویډیو به مې کول دوهم وارې چې به ماښام ځای ته ورسېدلو تس به مس بانډار شروع کړي د منظرې څه به مو خوند اخیستی ما به هغه ویډیو ایډیټولې یوه خبره زه کوم چې دا موږ میله کوله په میله کې به موږ ټولو کارونه کوله سمرخان خو نو ځینې خلاصو د میلې د کارو څخه یو مین کار کوي کار یوازې ویډیوګانې و تا ته در پرې ایښتي دی ګوره کار چې دوی کار جلا موضوع د ویډیو جلا موضوع وه کار زه اوس هم نه کوم اوس کار کوي بله ورځ څه شي وه بره ما ورته ویل سمر ته ګوره اخته دی ښه پخوا چې به خبره شوه زه ویډیو کوم کار نه کوم کار پرې موضوع یې نو تېره پلا چې موږ شمال تللي وو میله چا وکړل میله یوازې الجان وکړل چې دا تا به سو واوا موبایل راکړه دا دی ولا به الجان ورکړو یا ګوره هغه هم نه دی ملامت څه کیسه وه هغه وخت د تازه واده کړی و عکسونه اخیسته یا ګوره د کار موضوع دې خیر ګوره الجان د کار موضوع راپورته کړل دی کار نه کوي وکړه واوا کار کوي واوا امید کار کوي امید یوازې سلاته جوړوي امید چې څونه کار کوي واوا چې څونه کار کوي هغونه کار زه هم کوم ما خو نه یې لري در اوس پورې په کار کې ته صرف دلی دی ټولو انډیوالانو کې په موږ ټولو انډیوالانو کې چې موږ هر ځای په میله ولاړ شو زموږ کار پر دوه نفرو دی بابا امیر صاحب دغه دوه نفره او چې خوشحال را سره یې هغې ملګري په اشپزۍ کې دا نور داسې کارونه کوي خیرلا به لږ راک واخ دا دی پر کار راولي دا نو دی کار نه بولي وروره په کور کې په 100 کاله ولاکه پرېولې په میله کې لوښه در باندې پرېولې ما هم پرېولي دي هغه یخ اوبو د شمال په اوبو د شمال په اوبو مې پرېولل پر ما باندې امیر صاحب کار مې درته وویل دی دا کار کوي امیر صاحب راته ویله نو امیر صاحب چې نوبتونه راویشل زه څوک په نوبت کې زه امید وکړه څوک یاره په نوبت کې نو تېره بل وارې چې ته راسره وې ته دا خبره راسه دا تېر وارې په نوبت کې و اواز ځان خلاص کړی دلته ما ته څه وویل په میله کې ویل یې ول ته منت وټې مه سئ یو د غرمې غېږې یو مینځي د ماښام غېږې بل مینځي نو موږ د 15 کاسه وو نو دوه یو سوه دوه بل سوه بس ما ورته هلک نستس نوبت دی هلک نستس نوبت دی د لوښ چې نوبت به سو ما څراغ درته نیولی دی در ګردو خاص کار به نه کوم څراغ مې بل مال دی د غوښو بوی دا د پسه غوښې د غوایي غوښې زما نه چې خوښ دا زه نه خورم یو خو بیا د اواز موږ سره دغه دی چار ځای ولاړ سه موږ ښه شو شادۍ غوښې وریجې پخ کړي دی ما ته ګیر ما ته چپس یا ما ته چپس یا ما ته هګۍ
بره په شمال کې خو نو وتلي ساحې به وي دغه به وي مثلا ولسوالیان ته به وتلي ساراوي به وي ورېخ چې به موږ د ښاره کم شی وړي وو هغه به مو خوړی بالا بل شی نه پیدا کېدی نه د چپس نه د هګۍ وي بره به یا وچه ډوډۍ خوړل یا به د رومیانو په لیاب ډوډۍ پورې کول نو خدای نه ده په خوړلی دا تېر وارې خو نو بیا چا موږ سره زده کړي چې هر بازار ته به یو من پټاټیا د بابا دپاره رانیسه یو من پټاټیا یو کاکاګۍ د بابا دپاره تاسو دا څونه ښه خوندور بانډار شروع دی نصیر خانه ستا قربان سم ولې اوسه نه وایه خو ته مې اوسه ووایه اوس هغه د دغه چا هم درته ونه کړې چې دا دوی تاسو ګاډي او نصیر چې دی نصیر اکثره وخت د کیمرې در شایي پوه شوې نو په دا خاطر نصیر خو نو که تاسو چیرې زموږ هغه د دغه ویډیو لیدلې خو نو ډېر د شمشېرغار ویډیو نصیر خان راوړ موږ شمشېرغار ته تللي وو شپږ اووه ساعته مو تېر کړه په دا شپږ اووه ساعته کې معنا که نصیر نه وای راسره موږ ډېر ژر راوتلو بالا مو نه پاس تنګېدی نصیر چې بیا راسره و کار یې په دې ځای کې سم کړی و دی چې به اوښتی هم به نیم ساعت تېرېدی چې راوښتی هم به نیم ساعت تېرېدی موږ چې به دا واوښتلو دا مخ به م راړی وروره 2 دقیقې به نه وي تېر شوي موږ به د راځای واوښتل دلته به نو ولاړو دلته پښه کښېږده دلته لاس کښېږده خو بېرېدی وایي داسې نه یې زه ورېلا سمه هغه یې ورېلا دی سو ته بېرېدی یو څه خو ووایه په ریګو کې نه وه چې ریګو ته تللي وو هغه کې ما هم بیخي ساعت تېر سو موږ به ګردو د هر یو حرکت کولی سوای چې چمپل یا بورډ ته به یې ریګ ورغلل یو حرکت یې وبېځغستل دا خو حرکوي د کیمرې د لاسه به شورېدی هم نه سولی هغه پښې هېڅ حرکت به نه سوای کولی هغه ولا ریګ بیخي تاوده په هغه ورځ یې ریګ هم وخوړله ریګ بیخي بد تاوده وه یاره بد تاوده دا چمپل ته بله ورځ یې به راته وویله ول ریګو ته بره مال که ښه کوئ ولاړ نه سئ یا اوس ولاړ سئ اوس هوا سمه ده یا په دوی کې د ورځې اوس چې ولاړ سئ یو رقم حال دی په دې ریګو کې هغه د جمعې په شپه دی یوازې جمعې شپه او جمعې ورځ شپه او زه د خیر سره او زه د خیر یو جمعې شپه به ولاړ جمعې شپه نه ځو یا خپل هم نه ځئ موږ هم پاته کوئ زه یم او وادي الجان دی موږ د هغه یو څلور نفر وځو تاسو موږ په تکلیف ووئ یعنې د شپې بنډار هغه یوه ویډیو ستا په یاد ده هغه ټایم لایف و که چیشتې جې شي ټایم لاپس هغه ویډیو چې د هغه در مخ هغه بله شپه خوند په وکړي انار چې موړی و هغه بله شپه وه دا د ټایم لاپس جلا شپه وه د انار د جلا شپه وه دواړه به یوه شپه وه هغه څراغانو شان چې مو وړی وه چې اور مو هم بل کوي نه نیاز هم راسره و په هغه ورځ مو انار یوه ګونۍ انار مو وخوړل هغه انار به بیا د کوم ځای وه دا د دوی د باغ وه د بابا دی د باغ وه د دوی نه وه د ده بیا یو وخت ما ته یو وخت ستا شکایت راورسېدی چا راورسوئ نو موږ همیشه په دا ویډیوګانو کې چې به ویل به په ولاګو کې چې مثلا چیرې نن د حبیب دی پر باغ یو نن د ولې د حبیب چې اوس موږ په خوله کې لوېدلی یو رقم بابا و عبید و حمید چیرې د حبیب دی په باغ کې د بابا دی په باغ کې ده ګیله کړې وه دی و حبیب بیا د اکا زامن دي سره ول تس ور یاره پلا وایي چې د حبیب دی په باغ کې دا باغ خو زموږ هم دی دا ولې نه وایي د خیرلا دی په باغ کې او اوس نو خبر ډوډۍ به زما وه نوبت به زما وه باغ به د حبیب دی و نو بره سړي ته ګیله ونه درېږي نو چش به درېږي لیکن یوه خبر به بیا بله درته وکړم یو وخت زما د ماما زوی سلیمانه ته ویله ښه ول په انډوالۍ کې ګیله د اوس سړی کوي ول په ټوله ژوند به په انډوالۍ کې ګیله نه کوې په انډوالۍ کې په ټوله ژوند ګیله مه کوه د هغې ورځې راهیسې چې مې ګیله پرېښوده شکر دی الحمدلله بیا ګیله نه ده راغلې نه ده راغلې پونډې مسخرې جم پرېښي چې نه پر دا سایډ به سترګه درته ول دی به ولته اخته هغه بیا داسې کوي د ژوند د بې وایي متل کې خدا د اوس دی د الجان یا پرون یې نه وه ګیله پرون یې ګیله وه ښه اوس که کیسه درته وکړم ستاسو به هم ګیله یې زموږ دوکان ته راغلو جنګ یې کوئ ښه یا په انډوالۍ کې ګیله ځایېږي نه ګیله وګوره ما د یو کار وکړي ما پر هغه کار نه صلاح او مشوره ورکړله زه به مازخام دوکان ته پسې ورغللم دوکان ته چې ورغللم ما ورته وروره زه دا قسم بانډار ته راغلی وم دور یې ګیلې و معنې شروع کړې بره یو داسې خبره راته وکړه ډېر مې نفس تنګ شو بره راووتلم د دوکان بیا یو ګړی بعد زنګ راوالي زړه خو مې نه غوښتي چې زنګ پر وکې کړمه بېلته مال بره داسې نه دی خو حساب خرابې سړی دی بره مال موضوع خرابه نه شي بره مې جواب ورکړي مال زه ولاړم کور ته کنې زړه مې ولاکه غوښتي چې جواب ورکړم ولې هغسې خراب خبره یې کړم خراب خبره یې کړم پرون بیا لاده د واوا د دوکان ته پسې رالې ګیله یې وکړله نو دا رقم ښه کار
ما هم ناکه نه ده کړې ما خو دته موضوع بیان کړل مطلب دا ده زه به خبر درته وکم سمر خانه تا ول خراب خبره وکړه د کپیل شرما په شو کې بچا یاده وای دو یا الټا هات کا دا د الټا هات سړی هم نه دی او یو به جوړ کړی وای دا نو خو د الجان کیسې چې زه اوس تسته شروع کوم دوی خو په خبر دي چې تسته شروع کوم می ورته کو زه بیا په ویلو ستړی سم تس بیا په اورېدلو نسې ستړی تس به خوند پر اخلي تس به اریان یاست چې دا ته بل دا د خدای څنګه یو بنده دی دا اوس څه شي دی ګر سره علي جان دی د خدای دغه څه بنده دی اوس نو یو درې مسخره مې در داستونې پرې رااله بس ورکه وام چې خیرله ګوره خیرله چې دا یوه د ریګو کیسه ورته وکړم نو به څنګه شي د ریګو کیسه چې نه ورته د وکړم نجیب د شپو کیسه مې را په یاد چې د ریګو کیسه هم نه وکړم د بدخشان د چشمه یاسیج کیسه وکړم او بله جالبه ده د ده ګرده کیسې په عکسو پورې تړاو لري ګرده کیسې په عکسو پورې د باغ کیسه به درته وکړم زه کالي نه کوم دا کیسې چې دي د خیره سره دا بیا ګرده د خیره یو څو عمر بعده یوټیوب دغه چې شرطه ممبرشپ لانچو د خیره سره په هغه کې به بیا داسې ډېرې کیسې وسي چې هغه به یوازې د هغه ایکسکلوسیو خلکو دپاره وي چې د ممبرشپ یې جوین کړي د هغو خلکو دپاره به بیا داسې جالبه کیسې چې بره به خپله اریان یاستي دا هغه یو ځای یو کوچنی کلیپ راسره وه د ریګو ده هغه زما ته ولاړلې دوی ناست یا د امیر صاحب زه د هګۍ امیر صاحب رابخ کړی د هګۍ سه ویډیو کوم نو امیر صاحب درته وایي ټول خو ابای سه دی دوی زما څخه کوسونه بر نور کیسه مه کوه بالا څه یې دی دغو نو څه یو یو ورځ څه کیسه وه زه امیر صاحب په باغ کې په دا پیاده رو په پښو روان یو ښه که ګورو دا خوا یو موټرسایکل را روان دي ښه امیر صاحب وایي دا وګوره څه په باغ کې پیرانان هم دي وایي ولې وایي موټرسایکل روان دي معلومېږي نه کالي پر ناست نو دا مقصد په یوټیوب کې دی ډېر مینهوال لري یو دوه درې ویډیوګانو کې ما په تورجان ورته ویله بره خلکو ډېره خوا بدول په کمنټو کې دا دی ورته وایي زه نه ورته وایم وینس خو یې ټوله یې وینئ اوس خو سپین سوی دی اوس خو نو نوی کاروبار یې شروع کړي په هغه باره کې به هم اوس د خیر ژر سره یاران کاروبارونه به در وشو یاران چیش کوي خیر تا اوس دته څه ویله اوس خو نو چې روان یې د اتروبۍ هم زه په ویډیو کې نو د اتروبۍ هم نه راځي ښه عینکې راځي عینکې موږ چې دلته کښېنستلو خو سهار وخت چې دی ګره خلک راغلي چې نو فرېش راغلي دی رالي وجه په ګردو اترونو ما ته رالي یا پلا خیرلا تا ترورول واوا تا ترورول ما ته رالي مال په ما بیر نه وایي څه چې ته د اترو کاروبار د اترو پر کاروبار پورې به دی چې دی اوس د رفیق خان سره نو په ګډه باندې د خیر سره د اترو او د سنګلاسو کار شروع کړی دی ارکې پرفیوم مهرباني پرفیوم د اترو دکان دی او عینکې لمر ته چې هم تورېږي هم سپینېږي هم هغه عینکې دی خو نیکې کار یې شروع کړی په پېژنه اتومات بلوکاټ ورته کېږي ما خو ساده جواب باندې سر خلاصوي خیر شاباش ګرد ساده عطرونه نو د ارکې په نامه باندې راسره چې ښایسته خوشبویانې دي پکښې کې او دوامداره شی دی بالا خو ځای به زه در وښوم چوکي مدت نور بزنس سنټر دوهم منزل دوهم نمبر دکان دی رفیق عینک محل او ارکې پرفیوم ځانونه راورسوي عجب ښایسته عطرونه راسره جست باندې بیا به بره به م ټوله ورځ روح تازه وي دا نو دو رفیق خان په ګاډه باندې دا کار کړی او رفیق خان چې دی هغه هم ډېر ځوان طبیعته سړی دی هغه هم د خیره راغواړي یو پوډکاسټ څه څه نظرونه راکړي څوک کم خلک باید پوډکاسټ ته راوغواړو دی واوا او خیرلا چې دی بیا د یوې کټګوري خلک دي خیر جلا پوښتنه به څنګه وکړو خیرلا بسم الله زه چې دی د حبیب ګلزار شرکت د دوهمې څانګې نماینده یم ادرس مو کندهار ښار شکافر بازار د لمر خطه رنګززانو کوڅې ته لمر خطه طرف ته خوشحال مارکیټ جیش نمبر دکان زه هم دغسې خو زموږ ادرس بیا جلا دی زموږ ادرس چې دی کندهار موبایل سنټر هم څه دی هغه هم ادرس زور کوم دکان دی کندهار موبایل سنټر کې او زموږ ادرس چې دی رات بازار کابل مارکیټ 28 نمبر دکان دی ډېر ښایسته د پرچم ډېر ښایسته ډیزاینونه هم راوړي دي نو که ښه غاړې غواړئ بهترین جنس غواړئ نو تر موږ ځانه ورسئ
او دوی چې دی د کمپیوټري غاړو دکان دی حبیب ګلزار شرکت دی چې هغه د حبیب دی هغه بیا په ښار کې 4 څانګې لري 2 یې د ده سره ده 3 یې د ده سره ده 4 د ده د بل اکا سره ده اوله چې د چا سره ده هغې لکوي هغې لکوي د نصیر خبرې وکړه اوس به نو نصیر راته وایي نصیر چش کوي زه خپله په فیسبوک کې د پیج لرم د ساتام ده د دې خبرې نه دي زده خو زه مجبور یم د ګروپ ځای خبرې ته وکړم دی چې دی پر فیسبوک باندې آنلاین کار کوي اوس تاسو خو چې یاست مثلا خلک په خارج کې تاسو آنلاین کار هغه شي ته وایاست چې امازون دی او ډراپ شیپینګ دی او دا بله دلته آنلاین کار دغه دی چې بس وروره پر فیسبوک باندې عکس پورته کړه خرڅ و ګراک ته وروړه خبره خلاص او زه خو چې نو په خپله مستس وروره چش دی هوم بازار کور بازار دی د هوم په نامه دی خو یوازې ساتان پکې خرڅېږي بل د کور شی نشته او ستاسو ورور خو چې دی یاران اکسسریز د کندهار ښار د ټکنالوژي ستر مرکز د ټکنالوژي په برخه کې انشاءالله ډېر څه اوس هم شته په آینده وخت کې هم راشي کندهار موبایل سنټر لکه واوا چې درته ویل یاران اکسسریز کندهار موبایل سنټر 2 منزل او دغه زما شاته چې تاسو لوحه وینئ او د الجان سره وینئ په دې کې به مخامخا فکر بند شوی چې دغونه خبرې وکړلې دغه شی څه شي دی سوداګر د ځوان نسل تجارت سوداګر چې دی ډېر یو انتیک اپلیکیشن دی چې موږ جوړ کړی دی انشاءالله ډېر ژر به لانچ سي نو د خیره سره چې کله لانچ سو بیا به پر هغه وخت پر دې باندې وغږیږو خو خبره دا ده چې کار یې د آنلاین کاروباریانو سره دی لکه نصیر خان او ډېر مفید ګټور او فایدهمند شی دی او انشاءالله په ګډه همکاري باندې موږ به مارکیټینګ ورته کوو تاسو به په دې څخه استفاده کوئ کار به ځینې اخلي په ګډه همکاري سره به د دغه شي څخه یو ځای ته رسوو یو شی به ځینې جوړوو دا خیر په راتلونکي پوډکاسټو کې به د دې په باره کې نور هم وغږېږو چې مثلا د خبرې څنګه شی دی څه وخت لانچېږي لږ کار یې پاتې دی انشاءالله د میاشتې په شاوخوا کې بیا به وروسته لانچ سي نو بره بیا هغه وخت سره ګورو چې څه به کېږي د نن دپاره زموږ دغونه بانډار باسه نن خود و هغه خپل کم جریان چې و چې ولې غیر حاضر و ولې مو یوټیوب شروع کړي او ځینې خپلې خاطرې و کیسې هغه مو در سره شریکه کړلې د خیر سره انشاءالله نور به هر پودکاسټ کې د خیر سره میلمه لرو د میلمه سره پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه کوو د خیر سره د هغو سره به مثلا د مختلف میلمانه به راغواړو تاسو هم کمنټونه راته وکړئ چې څوک باید موږ میلمانه کړو حال دا چې دا پودکاسټ ما تر مخه هم شروع کړی خو هغه بیا ماته خوند په دې نه کوي راځو میلمه به سره یوازې وو ګرده پوښتنې به ما کولې بره به میلمه هم نه کړه صدیق سو زه به هم دغه سولم په هغه کې یو بل کشنک مشکل هم رالی خیر دا وار انشاءالله بس موږ ورته ډېری داسې په ګردو میلمه راګیروو سم جوابونه ځینې راباس تر بیا د خدای په امان د خیر سره به بیا سره غواړو